که هر څومره ترخه ده وي دې کیږي به د ژوند لار که هر څومره ترخه ده وي دې کیږي به زما هم ورته کلکه اراده ده وي دې کیږي به زم د منصور په شان د حق نه نستنېږم زه هم د منصور په شان د حق نه نستنېږم که ستا مینه هر څومره لمبه ده وي دې کیږي به زه په دغه خپله درویشۍ باندې نازېږم زه په دغه خپله درویشۍ باندې نازېږم تا سره که لویه مرتبه وي دې کیږي به ځي دې که دا خلک ځي جومات ته که کعبې ته ځي ځي دې که دا خلک ځي جومات ته که کعبې ته ځي زما خو په دې کاڼو عقیده ده وي دې کیږي به او هر چا پکې خپل خپل کردارونه ادا کړي دي هر چا پکې خپل خپل کردارونه ادا کړي دي ښکاري دا نظام یوه ډرامه ده وي دې کیږي به ای قایله ګرځه پکې خپله درویشي کوه ای قایله ګرځه پکې خپله درویشي کوه ژوند یوه نیمګړې افسانه ده وي دې کیږي به السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو قدرمندو زم ابوبکر او تاسو ګورئ پروګرام د یادونو مازیګر د یادونو په مازیګر کې یو بیرې بیا زموږ سره فرحان سراج ارمان سراج او زموږ سره زموږ میلمه افتاب علي دا ټول میلمانه دي او موږ فرحان سراج په اولنی پیر باندې د یادونو په مازیګر کې په یو امید په یو خواهش باندې میلمه کړی دی چې زموږ سره نوې غزل شریکي راځو تاسو ملاقات کوو فرحان سراج د یادونو په دې مازیګر کې موږ تاسو ته هرکلی وایو ډیره مننه ابوبکر ستاسو ډیره مننه کوم چې موږ له راغلی او دومره ښایسته چکر د انتظام وکړو ډېر خوند یې وکړو او ستاسو د پیج د یادونو مازیګر هم ډېره مننه کوم چې موږ ته یې دا مقرره کړه چې موږ په اولني ځل باندې د کیمرې وړاندې څه غزل شریک کړو ډیره مننه چې تاسو هم همیشه کوشش کړلی فرحان سراج او سراج الدین سراج صاحب استاد صاحب کوشش کوئ چې د یادونو د مازیګر چې کله هم پروګرام راغلی دی نو تاسو کوشش کړلی ارمان سراج باندې یو نوې غزلې یادې کړي دي او موږ له راوستی دی موږ له مقرره کړله او زموږ د یادونو د مازیګر د پلیټفارم نه تاسو نوي نوي پروګرامونه نوي نوي غزلې او شعرونه زموږ سره شریک کړلي نو تاسو هم یو جهان مننه فرحان سراج کتونکي به انتظار کوي که تاسو خپل نوې غزل شریک کړئ نو تاسو به ډېره مننه وي ډیره مننه ابوبکر زه خو شاعري نه کوم خو البته یو انتخاب به راته ووایم چې افسر افغان زموږ ملګری دی د هغه یو څو شعرونه دي د هغه وایي چې دلته به چا پسې قصې نه کېږي چې به په ما پسې قصې نه کېږي دلته په چا پسې قصې نه کېږي چې به په ما پسې قصې نه کېږي او ته نه بیبې نه لالای ګله ته نه بیبې نه لالای ګله خود به نو تا پسې کیسې نه کېږي او په مکمله توګه هیر شو رانه په مکمله توګه هیر شو رانه په بې وفا پسې کیسې نه کېږي واه ډېر ښه او موږ که خپل ادم صحیح روزلی موږ که خپل ادم صحیح روزلی بیا به هوا پسې کیسې نه کېږي او زما کیسې ټول رښتا رښتا وي زما کیسې ټول رښتا رښتا وي او په رښتیا پسې قصې نه کېږي ډېره مننه فرحان سراج پروګرام به ستاسو په غزل باندې راغونډو خو ارمان سراج هم زموږ سره ناست دی نو د ارمان سراج نه هم په دې منځ کې موږ غوښتنه کوو که زموږ سره یو ښکلی شان غزل د دې مینوالو سره شریک کړي نو د هغو به ډېره مننه ارمان سراج مینوال به تاسو ګوري او د یادونو د مازیګر نه تاسو موږ معرفي کړي او خلک دې پیژني هم نو که خپل یو داسې غزل چې ستاسو ډېر خوښي او خلک هم ډېر خوښوي هغه غزل شریک کوي نو ستاسو به ډېره مننه وي ستاسو ډېره مننه کوم او د دې نه بس به درته زه د کاشف شمال غزل ووایم وایي چې دا ستا په خوله چې څومره غټې زورورې راځي قسم په خدای که ماله ستا په شان خبرې راځي دا ستا په خوله چې څومره غټې زورورې راځي قسم په خدای که ماله ستا په شان خبرې راځي تنکۍ ځواني دې د په سره غرمه کې مه راوځه تنکۍ ځواني دې د په سره غرمه کې مه راوځه اکثر سړي باندې په دې ورځو کې شری راځي واه ډېر ښه زبردست او دا درته چا ویل چې امن پښتونخوا کې نشته دا درته چا ویل چې امن پښتونخوا کې نشته زموږ جومات ته خو راغسې کون ترې راځي واه ډېر ښه او هغه سړی چې بې له ما یې ګزاره نه کېده
نه اوس سهار را درومي نه د مازدیګري راځي او د اشنغر لمن کې څه بېوسه ژوند تېروي د اشنغر لمن کې څه بېوسه ژوند تېروي څه ښکلي ښکلي مرغۍ سوات د مروري راځي او زما شمال خو د لانجو کنجو نه زړه ډک شوی نن رقیبه مال ستا نه خېج اورې راځي. ډېر ښه زبردست ډېره مننه ارمان سراج او امید لرو کتونکو به ډېر زیات خوند اخیستی. پران سراج تاسو له بیا راځو که خپل په دې رخصت کې موږ سره یو غزل بل شریک کوي بیا د خپل پروګرام نه ونډو. زه به راته د خوږدادا یو څو شعرونه ووایم چې د شکل نه د هر شي د قیمت اندازه لګي د شکل نه د هر شي د قیمت اندازه لګي او ګفتار نه د سړي د شخصیت اندازه لګي. واه ډېر ښه زبردست دا یو پیرې بیا ووایي. د شکل نه د هر شي د قیمت اندازه لګي او ګفتار نه د سړي د شخصیت اندازه لګي او دا ټیک ته چې الله په سترګو چاته نه ښکارېږي دا ټیک ته چې الله په سترګو چاته نه ښکارېږي تخلیق نه په خپله د قدرت اندازه لګي. واه ډېر ښه زبردست. او چې دوست وي ورته مه وایه چې دا حاجت مې سر کړه چې دوست وي ورته مه وایه چې دا حاجت مې سر کړه دوستانو ته د دوست د ضرورت اندازه لګي. ډېر ښه زبردست. او دا نن چې د هر چا سترګو کې غني غني کېږي دا نن چې د هر چا سترګو کې غني غني کېږي د دې نه د پښتون د اهمیت اندازه لګي. واه ډېر ښه. او چې کور ته درله راشي او تا ستا په کور کې وجني چې کور ته درله راشي او تا ستا په کور کې وجني سراج دې نه ستا د شرافت اندازه لګي. واه ډېره مننه ابوبکر. ګرانو کندونکو مینوالو قدرمندو دا زموږ سره فرحان سراج او ارمان سراج هم زموږ سره زموږ میلمه افتاب علي صاحب هم ناست دی او د دې نه بعد به بل یو پروګرام زموږ هم افیر کېږي د رضوان سراج سره خو هغه به هم نشر کوو انشاءالله د روان پروګرام پورې ستاسو نه اجازت غواړو د الله په امان.